یو ډېر بېوسه او بېڅوکه مزدور چې د دیاړۍ نه ستړی کور ته راشي، ماشومه لور په منډه منډه ورشي، د پلار د دواړو خپو نه غېږه تاو کړي. دغه بېوسه دغه ستړی مزدور دغه ماشومه کړي سینې ته جوخته، په زړه کې غلی شانتې سوچ وکړي کاش چې دې لور له مې بنګړي راوړی. دغه منظر یې لا په سترګو کې وي چې کور ودانه پرې اواز وکړي زما خبره درنه هېره شوه څه، ما درته نه وی چې غوړي ختم دي، په هم کې هم منګکان منډې وخي، د ګاونډیانو نه په جام راخلو. دغه بېوسه دغه ستړی مزدور د خپلې لور په ارمان خپې کېږدي، نو کور ودانې له نږدې ورشي، ورته څه ډېر په مایوسۍ ووایي په دې 500 د څه سره وړم، ټیک ته په دې به د بازار د غوړو یو وړه غوندې ګوتی راوړم، د دوکاندار هم قرضدار یمه، ممکنه نه ده که نور قرض راکړي. دوی لا په دې خبرو بحث کوي چې په کټ کې یو ناروغه بچی ډېره په سخته یو غوښتنه کوي، بابا زما غوښې ته زړه شوی دی. دغه بېوسه دغه ستړی مزدور د کور ودانې نه تپوس کوي خوښه دې نه چې په دې پیسو مونږ 4 واڼه څه داسې وخورو چې نه بنګړو ته ضرورت راشي، نه څوک وړه هر وخت په سوال غواړي، نه څوک د غوښې ارماني پاتې شي، نه څوک مزدور په غرمو ځان وژني. زما مطلب باندې جوړ پوهه نه شوې، په دې پیسو باندې به زخر راوړو، سترګې به پټې کړو او به یې خورو، هلته به خپل الله ته سوال وکړو زما د قام د دروغجن حکمران چې د ګرانۍ په اور کې مونږ سیزي، نو ښه به دا وي چې مونږ زخر وخورو،